یو ځل حضرت جبريل علیہ السلام راغی رسول الله مبارک له. نو د حضرت جبريل علیہ السلام په مخ کې لږ د خفګان اثراتو انسانی شکل کې. نو حضور پاک ته تاسو کو جبريل ز پریشان غوندې نه وی الله رسول یم ولی وینن ما ته خدای وی چې دوزخونه وګوره. نو ما دوزخونه وکتل نو خپه شوم ډېر چې دې تمام د خدای باندې بندګان دنه کېږي. نو جبريل دوزخونه که دوزخ وینا و دوزخ دي و دوزخ دي یو بل د پاسه دي الله رسول یو لاندې طبقه یو بره 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 دې کې بس څنګه په طبقو کې بس وکي وی د الله رسول ټول لاندې طبقه کې به منافقین ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار. منافقین بل لاندې پراتی. منافق پیژنې دو قسمه دي یو عقیدوي دی او عملی دی. عقیدوي منافق هغه دی چې په لکه کافر دی په خلی مسلمان لکه عبد الله ابن ابي او داغه مرګري لکه کافر په خلی مسلمان منظم کوي د سره. عبد الله ابن ابي په جهادونو لم ته منځ به هم کوروجي به نه ولي لیکن لنا د پیغمبر دشمنو د دین دشمنو چې د دین مکله تبا کېږي. نو چې څوک په ظاهر منظم کوي اے پټکی دی اے ګیره دی اے ارس دی وي او چې دړنه د دین دشمنی کې د اسلام بکله ختمېږي دا مسلمانی بکله ختمېږي دا د مسلمانانو د عمل بکله تبا کېږي. دا منافق دی. دا خطرناک شی دی بلاندې درجه کې. دا ګورې زموږ په دې وطن کې بعضې خلک راوته دي خفه کېږه ما بعضې ښځې او سړي دي په دې کوڅو کې ګرځي د دین خلاف. مخکې ورځو کې سوات ته تلم سوات یو مولانا صاحب خبره کوله چې یو د انجیوس ښځه وه جنۍ وه دا خو بربنډې ګرځي. نو دا یو کور ته ننوته او په هغه کور کې یو ښځه ناسته وه د کور کار یې کو او مخامخ په اخور غوا تړلې شوې وه. ګوره اوس ښه د دین دې دشمنی ده. اوس دا د انجیوس دا جنۍ چې دا نیمچلو پټی په سر ده مټې ښکاره دي او لاندې پنډیم په ګیټیم ښکاره دي او نرۍ جامې چولې دي او سر تور دی نیمه بربنډه ده. دا اوس هغه ښځې ته وایي ته څه کوې په دې کور کې هغه ښځې ته وایي او دې څه کوم خو د کور کار کوم که وی بار نه ګرځئ وی بار څه کوم نه څه کار روزګار وی کار روزګار مې خاوند کوي که خطاړو بار وځي نه نه به دې کور کې هم که دا مونږ پښتانه وي ښځې له خو یا کور دی یا کور دا ښکلې خبره وقرن فی بیوتکن کورونو کې کښېنئ ولا تبرجن تبرج وځي وځه خو د جاهلیت د ښځو په شانتې نه. نو زه خو په دا کور کې ناسته یم ښه نو بار کار روزګار بار ته نه وځې نه ولې نو خاوند راوړي که خاوند راوړي ډوډۍ راوړي هر څه راوړي او ما ته ږدي او زه وله خدمت کوم. نو د جیو دغه جنۍ ورته وایي وایي ښه نو پته په دې غوا کې څه فرق شو دې غوا هم بار دنیا ونه لیده او تا هم بار دنیا ونه لیده ورسخه دی تخریط دی غوام بار دنیا نه دلیده او تام بار دنیا نه دلیده غوالم گیا روڑی خوریه او تالم خوراک روڑی خوریه غوام خدمت کوي په ولا ور کوي سوټه ولا کوي او تم ولا لګي خدمت کوي نو پتاو په دا غوا کې څه فرق شو دا خدای په دې پویونه چې نه وخت باروزا وګرځي چې دنیا ویني سړی یې له وتی نه تا غوا کې څه فرق شو وی چې دا خبره خدای ته وکړه نو دې کې د کور والا خرا دن نشو اخري خبر په سارا سری کنه را دن نشو اخذ وخت وی غي جود ولا جنتا او دا خبره خو دې ټیک د چې مو دې غوا کې فرق نشته خو تاو دې خرا کې څه فرق دا خرم بارګر دی دنیا اینه تم بارګر دی دنیا اینه دې خرا کې پړې نشته او تا کې نشته چې په کمال اړای دا خرم په ډیرانونو ګرځي او تم په ګندونو پسې بارګر دی سالو سره ولکانو سره پټولو کې په ډیرانو نه دی اما زاده او تم زاده هم لک سات لکور تراشي تم لک سات لکور تراشي اغم لګیا دا پیدا ته اخلي او بار چا کرے تم نو تب دې خرا کې څه فرق دی وی د انجیو دینه دوپټه په سر کړو غریوا دا به خبره ورته په ذهن کې کله ورته وی مړه په دا بچي علم سره کې دا ازړي خبرې دي خلک سپو مې ته خطلو خلق کم خوالاړلو ته کم خواروانه خلق د سپومې ته نن ورته دی خوږي زبد رسول الله مبارک طریقو پسې دین او ایمان به مې دی خلق دي د سپومې نه خصوص نه منې کوم شریعت خو د سپومې نه څوک نه منې کوي خېجه د دې خلکو دا خیال چې ګری دا شریعت یو تنگ شی دی نه نه
شریعت تا د دکاندارۍ نه منې کوي کوا د یو پسې دوه جوړ کړه دوه پسې درې جوړ کړه شریعت تا د تجارت نه منې کوي کارخانې جوړولو نه نه منې کوي دا نه جوړ کړه د موټر نه نه منې کوي درې رانګوال صحابه سره وخانو دا موټر د کور نه نه منې کوي ځان له خخ کولې کور جوړ کړه هغه زمانه کې هغه اوس دا شریعت کې د ځمکې نه منې کوي د صحابه ماره ته تېره جمعه ویلي حضرت عثمان صاحب څونه مالدار عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه څونه مالدار حضرت طلحه دونه مالدار او دومره روپۍ به ورسره چې هغه دا غټې روپۍ به زنګ کېږي نو دا به په نوکرانو نه شوې صفا کولې دونه وي نو په میدان به یې واچولې نو اوښان به یې پرې ګرځول په هغې به یې صفا کولې عثمان صاحب څونه مالدار نو دا د خلکو دا خیال دی چې کني که ما چېرته په بچي علم وکړه یا ګیره مې پرېښوه یا پټکې مې په سر کړه یا د ملا صاحب ته نږدې شم یا د پیر صاحب ته نږدې شم نو بس زه په قلا کې بند شم او په کوټه کې بند شم نه ولې مونږ به ډوډۍ نه خورو ته به نه خورې دا ملا به نه خوري دا خلک به نه خوري د دنیا دا ژوند به ته نه تېروې مونږ به نه تېرو دا غلطې خبرې دي حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دونه مالدار و چې کله وفات شو په خزانه کې 450 کروڑه درهم پراته درهم پاکستانی روپے نه 54 کروڑ 56 کروڑ شپږ 50 تا غټ خان سره دونه پیسې نشته دا خو څه خبره نه ده چې سړی عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه دونه مالدار و څومره لوی پیر دی چې جزونه به په بحري تلل او سوداګري به کوي مال ګټل منع نه دي تجارت کول منع نه دي خو خدای باندې رې یو سړیو د امام احمد ابن حنبل گاونډیو لوور سټک به و لوورو او چې مړ شو نو یو عالم په خوب کې ولید او تاسو ته یو چې وی قتل په یو خشته باغچه کې ګرځي او مسجد چرچې خوشاله دی وته ویل کله ورا چې مړ شو کم خو لاړې و چې مړ شو ما نو دې باغ کې جنت کې او احمد ابن حنبل سره په دنیا کې هم گاونډي هم دلته هم گاونډي اوس څه هغه سره دنیا کې هم گاونډي هم دلته هم گاونډي دا مولا صاحب راویښ شو چې راویښ شو د لوور کور تلال خدای ته ولا ورو ډباو وی یاره یو تاسو ته نه کوم ستا خامن خو ماړې خو دي کاشته سپینو جامو کې په باغچه کې ودا د جنت نه خيخه که یو مړ دې په سپینه جامه کې ولید دا د جنت نه د اسلام نه برقه ابن نوفل متعلق اخو هغه زمانہ کې مړو چې کومه زمانہ کې له حضور پاک ته د دعوت ذکر نور هغه خلکو ته وایي چې ایمان راوړي نو خدیجه رضی الله عنها دې تاسو کو وی الله رسول ورقه خدا ویلو چې کزه جمدې پاتې شو مت خلکو د وطن نه استمداد بده کو او دې ویلو دا کوم تعالی سو راغلي دی په غار حرا کې دا هغه فرشته ده چې موسی علی السلام دراتله خو تا چې کله د ایمان دعوت ورکو دا غي نه مخ کې مړ دی نو کم ځای دی ورقه حضور پاک وته ما په سپینه جامه کې په خوب کې لیدې دي او چې په سپینه جامه کې څوک په خوب کې ولید د ایمان نه خي نو هغه مناسب هغه خدای ته وې د لوګر وستاده خاون څه عمل کاو ما خپل جامه کې باغچه کې په باغ کې ولید او سیبه خوشاله چې هل قدمي کوي وې د احمد ابن حنبل گاونډي یا روي دا ما خاون خو ذات عمل نه کړ دا مونږ د سپیکو چټکه نو عمل خو نشته یاره یو دوه عمل دي دوه یو عمل داو چې کله به بانګوي او د سټک په پلاس کې او اوچت کړي به او اوس پنل به را براو نو چې بانګ به وي نو سټک به اوس پنل نه براو غاړه ته به کې خود جمعه ته براو شي اني موږ کار به په ځای پرې لکه یو سړی خو چې داشي مو اوچت کړي دي ودرې غرو خو به براو کا ودرې دا اوس پنل ګرمه ده درانه یخيږي مستقلانی مګنټه شته دا ګرمه اوس پنه بوامه رانه یخيږي اسکار خرابيږي دا به نه کم نو بیا به مستقلانی مګنټه با کونی مګنټه مخ کې نه چې بل الله نو مورید نو سټک به اوچت مون را براو به نه بس کې به خود منځله براوان ته دا الله نوم دیته او دویم دا چې دی با اکثر بر پچتو دو امام احمد ابن حنبل با التودو خپل کور کې نو د تب پخکارې ده نو د به یا الله ارمان چې دا بچی مې نه وي ارمان چې مالدار وي ارمان چې اوسګار وي نو ما به مصدقه عبادت کړو چې احمد ابن حنبل یې کوي خو څوک هم ټوله ورځ بچو له سټک ووایي نو د شپې بیا چې مونځ وکړم ماسخوتن نو خوب راشي لاسونه مې خوږېږي نو بس وده شم نو راپاسم سار مانځلی ځم
الله بچیری خدا دا کدا نه وینو باب هم دغه چل کاو الله کا دا کار مې نه کولی دا سټک مې نه واو او لږ مالدار وینو ما هم د شپې عبادت کو نو د شپې یو شپې تهجد نه دی کړی او چې په ډډه به وړي د احمد ابن حنبل به ولي چې هغه مونځ کوي نو دا ارمان به وکړ دا ارمان ګوره الله څومره غیرتي ذات دی د خدای نه غیرتي ذات بل شته هوای شته نشته دومره الله غیرتي دی دومره غیرتي چې هغه د الله د نوم احترام او مانځله فورا منډه وا او د امام احمد د عبادت متعلق سوچ کول او تمنا او فکر من کېدل رب ذوالجلال جنت ورکو د احمد ابن حنبل گاونډي په هر کیف نو څوک برته دا وي دا مولیا دا خلک زالو ته درسي الکه مولا دې نه منې کوي دین تنګ تروش نه دی خپل عبادت کوا تجارت کوا زمینداریم کوا او بخورلم دار خو چې بانګ وای او د تاواز شو الله اکبر او د توي چې حي علی الصلاه باس دی وخت کې کستا د زرګونو روپو تاوان کیږي نو هغه تاوان نه ځان بچ کې دکان جرانده کا خو زپمنه او بخور دی او بلې په خوشې کپه باړې بلې باړې ته سوري وکړه چې بل خوا زمان دی بس د خدای اواز درته د الله د طرف نه شو جبه د مؤذن ده جبه د بنده ده جبه د نیازلي ده جبه د زید عمر بکر ده خو اواز د چا د طرف نه دی الله نه دا نماینده د خدای ورې پټې خبرې ته سوچ کوم دې کې ډېر لوی کمالات دي دا نماینده د خدای حي علی الصلاه منزل راځه شو او حي علی الفلاح قد افلح من تزکا چې تا کوم کامیابی غواړي هغه لراځه منو منزل د خدای د نوم احترام د خدای د نوم احترام کوم باندې ته ودرېږه نو مونږ څوک نه منې کاو افسرم شا ډایرکټرم جوړ شا ډاکټر دې مزوي جوړ کا انجینیر دې مزوي جوړ کا کارخانم جوړ کا لس موټر والا لس بنگلې جوړ کا نه منې کو شریعت نه منې کوي خو الله مې راوا منځ مې راوا خدای مې راوا نو جبرئیل علیہ السلام نبی علیہ السلام ته وایي چې لاندې کما درجه او طبقه د منافقین دی پکې دا غي د پاسه طبقه کې هغه خلک دي چې خدای نه مني دا غي د پاسه چې کومه طبقه ده شپږمه طبقه نو هغه طبقه کې مشرکان دا غي د پاسه طبقه کې مجوسیان دا غي د پاسه طبقه کې يهوديان دي دا غي د پاسه طبقه کې عیسایان دي او اخلومبه طبقه کې بستا د امت فاسقان فاجران و چې جبرئیل علیہ السلام دا خبر او کړه د رسول الله مبارک رنگ بدل شو جبرئیل علیہ السلام لال او حضور پاک کوټه ته نه فرض منزله براوت مون به کو بیا په پتی زه ته کوټه تا فرض مون به کو راوت په پتی زه به او رنگ بدلو صحابه حیران دي چې خدای د نبی رسول الله ته چلو شو نن خدای مروز دا نه چا سره خبره نه ترې نه بیبيانو سره خبره نه ترې بس فرض مون کې کوټه ته منډه داسې چلو شو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ راغ دروازے وڑا بولا السلام علیک یا رسول اللہ اللہ رسول پتا دے سلامی جواب ورنک دن بے وعلیکم السلام ویلی قوة وین رول ابوبکر صدیق درے آوازوں کا شریعت کے امدادی کی درے آواز چاہتا ہوں کہ جواب دن کے بیادا واپس رہا حضرت عمر صاحب تویم عمر حضور پاک دا سچل شوید چا خپا کردی دی چا استغا ویلی دا ثم صلی صدا فرض منذ روزی و منذ کی و نیخ پمنڈا جماعت تا کوٹے تا دی و ورزان پسی بند کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورغه جذباتی اغم درې در سلام واچو جواب ملو نشو سلمان فارسی ته وی چې سلمان فارسی رسول الله مبارک ستا متعلق کې د موږ د اهل بیتونه تورشه هغه ورغه درې اوازونه وکړه ختم جواب ملو علي صاحب ته ویلتي زومه مې او تر دوی مې ماشومې تورشه هغه درې در سلام واچو ختم جواب ملو هغه وی چې ورغه فاطمه رضی الله تعالی عنها ته فاطمه رضی الله تعالی عنها له دروازه وهلا جواب نشو او بدریم ځل وته وی بابا الله رسول فاطمه ما ته ور کولو دروازه وته کولو دوری جوانا وته درې مروز دا درې مروز چا سره خبره نه کې بیبيانو سره نه ملاويږي او چې مونږ کې فورن کوټه تر راځي سجل شوی چا تکلیف کنزل سچوي دي حضور پاک وته قصه وکړه وې زما امت کې کم فاسقان فاجران دي په پړم به درجه کې پر
نو فکر منیم دا امت تا پار فکر چا دا پار جو امت تا پار دلتا ناستیم ورطا منزونا ورطا پدا خلوت خانه کی توما او دا چه مونگ ورطا دا وایو سو ورطا وی خلوت خانه ورطا وایو زان لزے ورطا وایو دیکھے ناستیم ورطا اللہ آیت نازل کا لسوف فلسوف يعطيك ربك فترضى دربا کم چې تاسو غواړئ ښه خوشاله به کوم خیر دی دا غي نه پس نبی علیہ السلام راوړل چې فکر من بچو مستبو دې الله ته متوجه شو دربا کم نو بیا رسول الله مبارک فرمایي سفارش وکوم سنا سبا الله سزا مور کوي چې دا ګناه ګن تل لري شي او چې څومره سزا ده نو هغه کې ډېر زیات د رسول الله مبارک په سفارش معافیم کوي خدا غي نه مخکې موږ ډېر غمونه شته ځن کدن وخت کې ریخان او دا قبر عذابونه مخکې را روان دي زمارونو رب العالمین قرآن شریف کے فرمائی قد افلح من تزکا تو کامیابی غواړي په حقیقت کې کامیاب هغه سړی شو چې هغه ځان پاک عقیده خراب لري کړه پاک او ساتله او عمل پاک او اخلاق ښکلي کړل وذکر اسم ربه خدای یاد کړه منځ یو کړه دا پاک سړی لیکن اللہ بیا رسول سوئی بل تؤثرون الحیات الدنیا دا نو چې دنیا کسب کې نه نه د دنیا کسب کو جاي دي تؤثرون الحیات الدنیا دنیا په آخرت غوړه کې دا نو چې دنیا ګټه آخرت پرې دی نه 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 دنیا په چا غوړه کې په آخرت د آخرت د ګټه وخت کې دکان نه بندې د مانځه وخت کې او بخور نه بندې د مانځه وخت کې موټر نو درې پلار نه اختیارېږي التجمع جمع ولاړه والآخرة خير وأبقى الله يا خيرت ګور ډېر بهتر دی د دنیا نه دا خو لګي ورته تیرې بشي د آخرت جون خو نه خلاصيږي ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى دا نصیحت ما یواد تاسو ته نه دی دا مخکې قومونو امتونو تام دا قسمه نصیحتونه ما کړې زمارونو موږ په دنیا هم کوو د دنیا تجارت به هم کوو خو دنیا به په آخرت نه غوره کوو آخرت به اول نمبري دنیا به دویم نمبري